تاوام لګیا دي چې تا جان خبيب څو ځل ډیټا کړی دی اوه ځل مې ډیټا کړی او ساتي پوکڼې مې خپله خرڅوي دا دروغجن دی کار مار نه کوي لارو کوڅو کې ګاډی ګرځوي یو نیم ګاډي ته راخېږي بس داسې ساتي پوکڼې ورکوي. السلام علیکم ټولو ملګرو ته سلامونه. امید چې ښه به او تاسو له پته چېرې دی یو کس چې کوم بکواس کړی دی د جان حبیب په باره کې نو کوشش کوو چې ویډیو راسره پوره ګوري چېرې دا د چا په سلا باندې کړی دی ولې کړی دی ولې دومره سپکې خبرې کړي دي د یو مشر په دغه سره د مشر په حوالې سره چېرې هغه د پلار په ځای باندې دی او داسې قسم الفاظ د استعمال کړي دي هغه دپاره یقیناً د هغه ویډیو به تاسو کتلي دي چېرې ډېر خلکو ده ته هم کنسل کړي دي چېرې ستا داسې وکړم ستا مور داسې او ستا خور داسې هغه مختلف قسمه بهرحال هغه د خلکو خبره ده خو په سوشل میډیا باندې دا داسې قسمه کنسل کول او بیا داسې تنقیدونه چې یاره هغه دومره مشر سړی دی بهرحال هغه که هر څنګه دی یاره زه به دا ووایم چې زه مثال په طور باندې ورانۍ کې شیطان دی ټیک شو هغه هر څنګه دی خو په کار دله نه ده چې یاره ده د هر چا په لمسون باندې کړی وي به تاسو ډېر ښه پېژنئ چې یاره داسې قسم الفاظ د ده دپاره نه دي په کار به دې سوشل میډیا باندې ځکه دا ویډیو چې کوم دی په کور کې نن سبا تاسو له پته د پاره کور کې موبایل دی زنانې هم ګوري ماشومان هم ګوري مشران یا چې کوم بالغ کسان وي پرېږده جدا خبره ده چې یاره ما جان حبیب سره غلط کار کړی دی اووه ځله مې کړی او اته ځله مې کړی او دی دا کار کوي او دی دا کار کوي دا قسم خبرې چې کوم دی دا نه دي په کار او پاتې شو د سوشل میډیا چې څنګه جنګ دی مطلب دا دی تاسو به کتلي وي صدر اکبر خان او جان حبیب او دا هم دغه د داودشاه په هغه حوالې سره چې کوم دی د دوی خپلو کې غوبل دی نو هغه ځای نه چې کوم دی جان حبیب ثبوتونه را پیدا کړي او دلته نه بیا صدر اکبر خان او وغیره دا نور چې کوم کسان دي نو دوی دا ثبوتونه را پیدا کوي او یاره دا وګوره دی هلک ورسره دا چل کړی دی دا چل کړی دی دغه جان حبیب یو ویډیو به تاسو کتلي وي هغه خپل بدن پکې ښیي مطلب شوکۍ هغه ځای پته نشته چې پرهر ښیي وغیره مقصد خو دغه دی چې یاره مطلب دا یو ځای پرهر ښیي چې یاره دا ځای زما خوږ شوی دی دغه مقصد وي زما په خیال خو د خلکو د بل دغه اغستی دی چې دا وګوره د پاسه یې ډبلینګ یو اواز لګولی دی چې یاره دا وګوره د جان حبیب داسې دی او داسې دی او دا مطلب دا دی نو مقصد مې د ویډیو دا دی چې ګوره په سوشل میډیا باندې مختلف قسمه خلک کوم دی کار کوي لګیا دي او دا ویډیوګانې چې کوم دی په کور کې زنانه هم ګوري نن سبا کې ځکه چې په هر کور کې موبایل دی د هر بچي سره موبایل دی نو کوشش کوو چې یاره سوشل میډیا د داسې یو ښه پیغام راوړي چې یاره مطلب دا د هغه ټول خلک یو ځای سره کتی شي لکه دا نه چې دا کنزل ستا مور داسې کوم او ستا خور داسې کوم جان حبیب سره مې دا کار کړی دی دا لږ څومره مطلب دا دی د ده به پلار ډېر یو زبردست انسان دی د دې هلک چې کوم مور پلار دی هغه به دله چې کوم دی ډېر یو ښه تربیت ورکړی چې یاره جنګ جګړې مه کوه چاته کنځلې مه کوه خو دا په خپله باندې لکه موږ اکثر دا وایو یاره دا ستا خاندان شوقینونه ده دغه مور پلار ښه وي خو پته نشته چې یاره دی د چا په لمسون کې راغلی چې یاره د یو مشر دپاره داسې قسم الفاظ او الله مکه که چېرې جان حبیب اوس په ده باندې اف آی آر کې یو کیس وکړو یو دغه وکړو کیس داخل کړو چې یاره ده زما په حواله وچ چې دا کنځل کړي دي دا نو بیا به ترې نه سر خلاص کړي نه خپې خلاص کړي خو بهرحال د ویډیو مقصد مې دا دی ملګرو دا ور وړسوي دغه هلک ته په کار دی چې یاره معافي وغواړي د ده نه ځکه چې دا مشر دی بهرحال که هر څنګه دی او زموږ دا مشران تاسو له پته یاره په کورونو کې چې اکثر وایي یاره که تا ته بهر یو ستا نه لږ مشر وي او تا ته لږه ترخه خبره هم وکړي نو چې یاره بېرته پسې مطلب راونه ګرځي نو مقصد یې دا چې یاره د مشر ادب کول پکار دی مطلب دا دی هغه تاسو ته مه وایي که هغه هر څنګه دی هغه خپل دین اسلام دی هغه خپل ایمان اسلام چې یاره هغه څنګه دی په خپل زړه کې په سوشل میډیا باندې په عامه زندګۍ کې خو موږ له نه دي پکار چې یاره مطلب داسې قسمه الفاظ او راوړو سوشل میډیا ته چې یاره هغه مطلب څوک د یو ځای نشي کتی د ویډیو د کتلو ډېره زیاته مننه دا ور وړسوي دغه هلک ته پکار دی چې یاره معافي غواړي او آینده وخت کې داسې قسم الفاظ چې کوم دی نه استعمالوي ځکه چې ډېر غلط کنځلې کړي دي په دې ویډیو کې ما ستاسو سره شیر نه کړو خو دا به تاسو کتلي وي ډېر ملګري رالیږلي دا وګوره جان حبیب سره دې هلک دا کار کړی دی دا څومره غلطه خبره ده څومره د افسوس خبره ده چې یاره دا قسمه خبرې په سوشل میډیا باندې شیر کړي د ویډیو د کتلو ډېره زیاته مننه ملګرو که ویډیو مو خوښ شي ویډیو سره مخکې شیر کړئ لایک کړئ او خپل رایه موږ سره په کمنټ کې شریک کړئ ډېره زیاته مننه